لم يزل لم يزال فانكر بعز الجلال لم يلد ولم يولد خالقي متعال فانكر بعز الجلال. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالصمد سلامونه را لیږلي او د سلام نه یې وروسته لیکلي دي چې زه یوه پوښتنه لرم. د پلار له مال څخه زوی د پلار له اجازې پرته زکات ورکولی شي او که نه؟ مال او جایداد د پلار دی، سرمایه د پلار ده، خو زوی کاروبار کوي. همدغه زوی د خپل پلار له اجازې پرته د پلار د مال زکات ورکولی شي که نشي ورکولی؟ فقها لیکي د پلار له اجازې پرته زوی د هغه له مال څخه زکات نشي ورکولی. البته که چیرته د پلار له اجازې پرته زوی د هغه له مال څخه زکات ورک او پلار بیا د حالت ولیده او اجازه یې وکړه او په دې وخت کې د زکات روپۍ د فقیر په لاس کې موجودې وي، نو زکات ادا او که نه نو نه ادا کیږي. زوی د پلار له مال څخه د پلار له اجازې پرته زکات ورکه، پلار پې خبر شه. کله چې پلار خبر شه، پلار اجازه م ورکړه او همدغه پیسې د فقیر په لاس کې موجودې وي، نو زکات ادا شه. او که د فقیر په لاس کې موجودې نه وي، نو بیا زکات نه ادا کیږي. هندیه په اول جلد کې 101 صفحه کې کتاب الزکات کې باب اول کې لیک: رجل ادى زکاة غیره عن مال ذلك الغیر فأجازه المالك فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز وإلا فلا. یو کس د بل چا د مال زکات ورک، خو چې کله هغه بل سړی خبر شه، اجازه یې وکړه، که په همدغه وخت کې دا مال د فقیر په لاس کې و، جایز ده، یعنی زکات نه یې غاړه خلاصه شوه، او که د فقیر په لاس کې نه و، زکات صحیح نه دی. او همدغې مسئلې ته علامه ابن عابدین الشامی رحمه الله په رد المحتار کې په اول جلد کې 268 صفحه کې کتاب الزکات کې هم پوره وضاحت ورکړی دی.